هغه ډله اډرمیشت افغانان چې نوي ایرلند هیواد ته راکډوال شوي دي او هغوی ته د وکیل له لوري نامې یا خطونه ورغلي دي چې ګواکې تاسې خپل مشخصات یعنې د ایمیل اډرس تلیفون شمیره ورسره کنفرم یا تایید کړئ. خبره ده د دې زه طرفداري کوم، تشویش خبره ډېره نه ده او ورسره هم زما نه 3 سوالونه درڅخه کوي بیا چې تاسو ته سوالنامه درکړل شوې که نه درکړل شوې. که درکړل شوې وي ډېر امکان دی ولري ځکه سوالنامې د وکیل له لوري ورکول کېږي نو تاسو به نه ورته وایئ. که غواړئ هم تاسو ورته لیکلی شئ، که نه یې غواړئ هم تشویش خبره نه ده. هماغه سوالونه ورته ورجواب کړئ و بهت ورکړئ. دوستو عزیز سلام، عرض دارم که عکس خدمتتون داشته باشیم. نامه‌های وکیلی که شما دریافت کردین خبر خوبی است، به خاطر که یا می‌خواهید که همین معلومات پروسس تیز کنن، پروسه را تیزتر پیش ببرن. با این اساس شما تقاضا میکنید که ایمیل ادرس تلفن شما را یا را برایشان بدید یا روان کرده باشه به شما تایید میکنید که سیاسی نیست. دوسری سوال دیگه میکنه که یا شما سوالنامه را که روز اول تایپیو نیتوی خود شما شده بودی را آدرس دارین یا ندارین. اگر ندارین که باشین بگین که نداریم. در زیادتر امکان داره که شما نداشته باشین به خاطر که از طریق وکیل به دست میاد. وکیلی که باز شما را نو رجستر میشین دیگه خانه دارین. خوب است که بگیرین دیگه منتظر باشین. رجستر شدن با وکیل بهتر است به خاطر که اگر خدا نخواسته کدام خبر خوبی نیست شما وکیل داشته باشین تا رسیدگی به وقت برسید. تشکر کنید از کامنت باشین. این پیام را در دوستا به خبر باشن و هر از یاد مسیجان یا همشان. تشکر.